زما عزت مندونو الله رب العالمین دی دنیا تا د بنی آدم او د انسان د هدایت د پاره د دوانو جهانو سردار مبارک را لېږلو چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام د الله رب العالمین د ارشاداتو او د الله رب العالمین د کتاب د قرآن پرانا کې د دوانو جهانو سردار مبارک د خپل امت او د آدم علیہ السلام د اولاد او انسانان او د الله بندگان تاغیت هدایت د نیغ لارې وکي د گمراهینا او د زلالتنا د کفر د تیارونا او د بدو اعمالو او د شیطان او د نفس د تسلط او د گربنا اوباسی او دا انسان د ایمان رڼا او نور تا او د نیکو اعمال رڼا ترا داخل د دغه مقصد د پاره الله پاک د دوانو جهانو سردار مبارک دی دنیا ترا لېږلو او د دغه مقصد د حاصلولو د پاره الله دوانو جهانو سردار مبارک لډیر خصوصیات او صفات ورکړي چې د هغه صفاتو په ذریعہ باندې او د هغه اوصاف په ذریعہ باندې امت او انسان هدایت ترش ډیر صفات الله پیغمبر علیہ السلام له ورکړو څنګه چې الله پیغمبر علیہ الصلات والسلام له عظمت ورکړو بڑائی ورکړو په دنیا کې ولا الله یو شان ورکړو په انسانانو کې الله پاک اشرف پیدا کړو دغه رنګ الله رب العالمین پیغمبر علیہ الصلات والسلام له صفات مخکله ورکړو بهترین صفات الله ورکړو د هغه صفات په ذریعہ باندې پیغمبر علیہ الصلات والسلام د دعوت سلسله چلوله لکه حضرت ابو سفیان رضی الله تعالی عنہ بیا رست مسلمان شو اول زمانہ کې دا چې لا کافرو او د کافرانو سردارو نو دی په خپل باندې فرمایي چې بیا رست مسلمان شو بخاری شریف کې اوږد حدیث دی ویزه د شام په سفر باندې تلو او تجارت د پاره په خوا د کافرانو د علاقې نه د مکې نه خلک تلل دا یو طریقه و د اغوی د زندګۍ د تیرولو نو وی شام ته تلم نو شام کې د روم یو بادشاه او هرقل ډیر لوی بادشاه هغه شام ته راغلی او هغه هرقل بادشاه یو منختی کړي و یو نظر یې کړو چې زبزم بیت المقدس تا او په بیت المقدس کې به زه 2 رکعات نفل کوم او چې زمم بیت المقدس ته نو پیاده بزم په سورلې باندې منظم دا هرقل د روم بادشاه او روم په هغه وخت کې ډیر لوی سلطنت ولکنن سبا چې د امریکای یو لوی پاور دی نو دا هرقل بادشاه په دغه ورځو کې د روم نراغلی او شام ته بیت المقدس ته او د دوانو جهانو سردار مبارک خطونه لیکلو د بادشاهانو په نومونو باندې صحابه کرامو له خطونه ورکړو د مختلفو علاقو چې کوم مشران بادشاهانو وی د خطونه غویله یوسه او په هغه خطونو کې اغوی ته د اسلام دعوت ورکړو نو د پیغمبر علیہ السلام یو صحابیو هغه خط شام ته وروړو هرقل بادشاہ په شام کې او د پیغمبر علیہ السلام خط ولور چې تا ته دغه خط را کړل زمون پیغمبر او دا خط اولولا هرقل بادشاہ چې خط کولو په هغه کې پیغمبر علیہ السلام هغه هرقل بادشاہ ته د ایمان دعوت ورکړو وته لیکلیو چې ګوره ایمان راوړه دا سلطنت او بادشاہي هم برقرار پاتې شي د دنیا دا جاه او عزت هم برقرار پاتې شي او آخرت کې هم د الله لوی مرتبه درکې د ایمان کلمه وایا او ایمان کې داخل شو ما د خدای پیغمبر ومنه نو بادشاہګان ډیرو خياري دا هرقل هم ډیرو خيار سړیو د خپل کسانو ته او وزیرانو ته چیرې دا خط ماته چاره لګلې دي د پیغمبر علیہ السلام نومي واغش نو دی خو مدینه منوره کې اوسېږي خو دی ذاتی د مکې مکرمه دي داسې چل وکړي چې د مکې د دوی د خاندان دلته داسې څوک پیدا کې وګوري مال راولي
چې زه د هغه د پوره معلومات والم چې دا انسان د پیغمبرۍ دعوه کړې د رسول الله مبارک نوم یې واغش او مال دا خطر علی گلې دی چې د هغه ز پوره جان پړتال کوم چې دا څنګه سړی رښتونی پیغمبر دی واقعي پیغمبر دی د الله د طرف نه دروغ وای نو دا کسان کارندگان په بیت المقدس کې او په شام کې خواره کړل نو ابو سفیان سے خپل فرمای چې کله مسلمان شو بخاری شریف کې ګد حدیث دی ویزه په دغه ورځو کې په شام کې او په بیت المقدس کې نو دا بادشاہ کارندگان رادل معلومات کول خلق وتوي الکه د قریش او قافله راغلي تجارتی پلان کې ځای کې دا التور شاغیت به معلوماتي نو دا پولیس رادل مالا زمون قافله لرادل قافله والا تپوس کی تاسو مشر سوکته اغي وتوي زمون مشر دا ابو سفیان دی وی ما ته وی تر تجارتی قافله مشر ما وی او د قافله مشر د کم ځای راغلي د مکه نه راغلي د کم خاندان او قبیله سره تعلق ساتي موت اجازه د قریش د خاندان او تجارت راغلیو ویزی اونې وم چې خپکیګه ما موږ دی بوزو د موږ بادشاہ هرقل ته غست تاسو یو څو خبره کې سم معلومات د نکول غواړي وی د هرقل دربار ته بوتم هرقل ته مخامخ ادرولم نو هغه هرقل بیا د ابو سفیان نه هغه وخت کې دی ګور لا کافر د کافرانو سردار دی ځان ته مخامخ ادرو وی دلته ادرګه تاسو ته پوسونه کوم مال بسې جوابونه راکې نو دا هغه نه بلا ته پوسونه کړی دی وګ طویل حدیث دی بخاری شریف کې مقصد می صرف یو دو ته پوسونه دي هغه هرقل بادشاہ ته یو ته پوس دو کده ابو سفیان نه وی اے ابو سفیان تاسو د علاقی او سړی د ماته د خطر علی گلی او هغه سړی ځان تخپل نوم یادی محمد د پلار نوم عبد الله یادی او هغه د نبوت دعوه کړی دا چې زه پیغمبرم اخیری او ما باندې ایمان راوړی دا هرقل بادشاہ عیسایو نو د ابو سفیان ته اوج زمون په خوانی کتابونو کې مدار اغلی چې اخیری پیغمبر برازي اوس هغه اخیری پیغمبر دی او کنه دی نو زمونږه شک ته مونږ تانی او سو ته پوسونه کو د خپل زړو کتابونو مطابق لکه چې څومره فخوانی کتابونو د اسمان نه راغلیو زبور دی که تورات دی که انجیل دی که نور صحیفه راغلی او څومره پیغمبران چې مخکې تیر شوي نو هغه پیغمبرانو خپل امتونو ته د پیغمبر علیه السلام صفاتونه بیان کړو او قران حکیم کې الله پدریمه پاره کې پخپل فرمایي لقد اخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمه وګدایت پیغمبرانو الله میثاق او وعده غشته و چې زما یو پیغمبر به اخیری راځي او چې کلم هغه پیغمبر راغو دغه صفات په وی تاسو په هغه باندې ایمان وروړو دغه مرګیتیا وکوي او تاسو خپل امت تم دوای که هغه پیغمبر تاسو په زمانہ کې راغی نو دا هغه پیغمبر خبره به منی او په هغه باندې ایمان وروړي نو دا وعده الله د ټولو انبیو ناغشته و نو هرقل دی ابو سفیان ته وی چې یرا زمون په کتابونو کې دغه پیغمبر د اخیری تذکرہ شتا او موږ نه پیغمبرانو ویلیو او موږ ته په کتابونو کې لیکل راغلي دي او دغه صفات هم راغلي دي نو اخیری پیغمبر خو به الله راضی دا زمون عقیده ده خدا اخیری پیغمبر به وسوک نو دې کم کس چې دا خطر علی گل دی او دعوی کړی دا اوس آیا دا پریشانو پیغمبر دی کنه دی نو تانه دا هغه متعلق زی او سو تاسو کوم مال جواب راک یو تاسو دو کدا کم کس د پیغمبري دعوه کړی دا تاسو د کلی او تاسو د خاندان نه دی دغه د خپل عمر کې او خپل جون کې دروغ ویلي دي کنه دی ویلي ابو سفیان وی دغه وخت کې خپل فرمایي ویره ما وعده کړی و د هرقل سره جزبری شاویم که دغه وخت ما دروغ ویلی شنو ما به دغه وخت دروغ ویلو خو دروغ مې نشو ویلی وی ما وته او چې یرا بادشاہ سلامت هرقل تاسو ته وکړو چې دی سړی چې دروغ په ژوندۍ کې ویلی دي کني دی ویلی زری شاویم بالکل حق خبره کوم د خپل جون کې چتم دروغ نه دی ویلی چې کله د پیغمبري دعوه لا نه وکړي د دعوی د پیغمبري نه مخکې سلويتو کادو زندګۍ کې پیغمبري دعوه کړی دا د اغین مخکې دی مکه مکرمه کې په صادق باندې مشهور خلکو بدته صادق وي چې هغه د صادق را روان دي صادق رښتونه ته وي دروغ نه دی وي
بیا دې تپوس دویم کوي وی دې سړی چې ته په خپل جون کې چا سره دوکه کړی دا چا سره دا غلط کاروبار کړی دی په کاروبار کې دوکه خلق کوي په کاروبار کې او په تجارت کې دوکه کړی دا چا مالی غصب کړی دی دا چا جیداد غصب کړی دی چا نه نقصان رسول دی ابو سفیان ته وینا بیا د ابو سفیان سے پخپل وی که دغه وخت ما دروغ ویل شنو ما به دروغ ویلیو خو دروغ می نشو ویل ځکه هغه سر می دا وعده کړی و چې رشا به ته ویم نو هرقل ته وی اے بادشاہ صاحب بالکل تا معنا دویم تاسو کو دی انسان پخپل زندګۍ کې چې دوکم نه کړی چته بی ایمانیم نه کړی په کاروبار کې چاته نقصان نه دی رسولې او دمرا پاک زندگی تیرا کړی دا چې مکه مکرمه کې به خلکو دته امین وی امانتدار تا چې په امانتونو کې خیانت چا سره نه کوي د پیغمبرانو مخک په صادق او په امین مشورو موږ به صادق او امین وي چې کله دا دوه تپوسونه اونکل نو هرقل ابو سفیان ته یو خپل وزیران ناشتي وی چې هر کله دا صفاتونه په د کې شتنو دا سچ پیغمبر دی اخیره لکه زموږ په کتابونو کې د صفات راغلي دي چې د شکل صورت په داسې خوبصورت وي ګیره مبارک پیدا سي د سر وخته به داسې وي قدم به داسې وي قد به داسې وي او اوصاف ذکر شوی دي د ظاهري وجود د غرنګ د باطینی اوصاف هم ذکر دي چې دا انسان به دروغ نه وي کده پیغمبره دعوا کنه اولی وګوره چې دروغ وي کنه وي دروغ به هرگز نه ویلې په جون کې دوکه به چا سر نه کړي چاته به نقصان نه رسولې چاته به چا په امانت کې به خیانت نه کړي چاله به اخلا نه کړي چاته به کنزل نه کړي خلق سره به خ زندگی تیر کړي او ابو سفیان وی بالکل دغه صفات به ټول موجود دي د عزت مند پیغمبر علی السلام له الله د خپل صفات ور کړي ولی لکه خلق دین ترابلی خلق ته د اسلام لار خي نو چې انسان خلق ته د دین او د اسلام لار خي او پیغمبري او داغه په خپل اوصاف ګډ وډ وینو بیا داغه په خبره خلق اعتماد او یقین نه ساتي نو الله پاک چې پیغمبر علیہ السلام خاتم الانبیاء را لېګ او رحمت للعالمین را لېګ او د پیغمبرانو سردار ګرځولیو چې ټول پیغمبران پیغمبر علیہ السلام فرمای انا سید ولد آدم ولا فخر په قیامت پر بدل ټول بنی آدم که پیغمبر دې کو امتی دي او کو مسلمان دی او کافر دی ټولو سردار بیم فخر او کبر نکوم نو د دوانو جهانو سردار مبارک د ټول بنی آدم سردار دی د ټولو پیغمبرانو او د ټولو انبیو د رسول امام دی چې داسې لوی پیغمبر الله دنیا ته را لېږي اغل الله خپل صفات ورکړي په دغه صفاتو د پیغمبر علی السلام کې یو صفت ډېر خپل صفت هغه اخلاقو پیغمبر علی السلام له الله پاک د اخلاق یو خپل صفت ورکړو او قران حکیم کې الله پاک فرمای انک لعلی خلق عظیم اے پیغمبر یقینا ته په یو ډیر خپل اخلاق باندې منوره زمونږ د طلباء او علما به پیږي انک لعلی خلق عظیم ډیر تاکید جمله ده ان پک راغلی طالبان وای لام د تاکید د پار راغلی دی مؤکده جمله ده یقینا اے پیغمبر ته ډیر عظیم اخلاق خاوند او تعالی خدای پاک ډیر خپل اخلاق درکړي د الله وینا دروغ نشي کېدی چې قران حکیم کې خدای پاک دومره مضبوطه خبره کوي نو دا خبره رښتونه ده او بیا د دوانو جهانو سردار مبارک په خپل فرمایي وی بعثت لاتمم مکارم الاخلاق ځکه الله دنیا ته را لېږلم نو زما د را لېږل یو څو مقصدونه دي په هغه مقاصدو کې یو مقصد دا دی چې د خلکو اخلاق برابر کم خلکو تخخوي وخم خپل اخلاق او ته اوقم او د بدو اخلاقونه خلق او ساتم او بچي کم د پیغمبر علی السلام د دنیا ته څنګه دراتلو مقصد خلکو ته د ایمان کلمه خودل دي او خلق دین ترابل دي دغه رنګي امت ته اخلاق خودل دا د پیغمبر علی السلام د بعثت او د دنیا ته را لېږلو په مقاصدو کې ګور یو مقصد هم دي نو موږ چې د پیغمبر علی السلام امتیان یو او موږ د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې ایمان راوړی دی او فخر کو الحمدلله چې موږ الله د دوانو جهانو سردار مبارک امتیان ګرځولیو او الله د پیغمبر علیه السلام په امت کې پیدا کړیو هغه پیغمبر او هغه امت چې نور انبیاء کرام او دعاګانو درخواستونه کړې دي موسی علیه السلام الله ته درخواست کړو دعا کړو چې الله دا دومره عظیم پیغمبر تر لېږي نو ما د هغه امتی وګرځوا
عیسی علیہ السلام درخواست کړو په خپل جلیل القدر پیغمبر دی چې الله ما د رسول الله مبارک امتی وګرځوا. دې پیغمبرانو تمناګانې کړې دي چې موږ د پیغمبر په امت کې پیدا شو او موت اخر سره الله پاک دغه پیغمبر په امت کې بغیر د غوښتنې پیدا کړی چې پیدا وي د رسول الله مبارک امتیان یو دغه د دین کلمه وایو او دغه د پیغمبري دعوه کو او هغه خپل پیغمبر منو الحمدلله. نه موږ به ځان کې هغه صفات او اخلاق پیدا کو. پیغمبر علیہ السلام چې الله کوم خوې ور کړو هغه خوې نه ځان کې پیدا کو کنه. او کوم ځان ته پیغمبر علیہ السلام امتیان وایو او د پیغمبر علیہ السلام خوې او خصلت ځان کې نه پیدا کو نو زموږ دغه د عشق او د محبت د دعوا صفات الله. حضرت عائشه صدیقه د پیغمبر علیہ السلام اخلاق څنګه د پیغمبر علیہ السلام اخلاق شریعت د پیغمبر علیہ السلام خوې هغه د الله احکامات. حضرت عائشه صدیقه فرمایي په خپل باندې یو صحابي ته تپوس کی راغو وتوي اے مور بیبي ته خو د پیغمبر علیہ السلام په کور کې ژوندۍ تیر کړې ده بار زندگی خو مونږ ته معلومه ده خو د کور دنه زندگی نه خو بیبي خبري او ته د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بیبي د مونږه مورې او د پیغمبر علیه السلام ډیره خوخه وي او د پیغمبر علیه السلام تاسو سره ډیره زندگی تیر شوې ده. نو مونږ ته تاسو کوو چې د پیغمبر علیه السلام خوې څنګه لکه پیغمبر علیه السلام مونږ ته د خو خوې تعلیم را کړی دی نو چې مونږ ځان کې د خو خوې او اخلاق پیدا نو چې صحابي تاسو کده عائشہ بیبی نه دا پیغمبر علیہ السلام خوې را ته بیان کا. نو بخاری شریف کې حدیث ته عائشہ صدیقہ وتو فرمایل خلقه القرآن دا پیغمبر علیہ السلام خوې او د پیغمبر علیہ السلام اخلاق دا ټول قرآن دی. قرآن ته ګوره بس دا د پیغمبر علیہ السلام خوې دی یعنی چې کوم د دین احکامات او کوم شریعت ته کوم شریعت چې الله رب العالمین را لګلې دي مونږ ته په دغه شریعت باندې عمل کول دا ښه اخلاق دي. کوم انسان په قرآن باندې عمل کوي د اخلاق په پیغمبر علیه السلام مطابق د خوې د پیغمبر علیه السلام مطابق دي. او که یو انسان د قرآن په شریعت او د قرآن په احکامات عمل نه کوي د خوې او د اخلاق چته د پیغمبر علیه السلام د خوې او د اخلاق غوندې نشي جوړېدي. بیا اخلاق ستوي د عزت منو زمو علماء کرام تفسیر کوي وی اخلاق دیته وي لومبه مرتبه د اخلاق او درجتان خپل رب رضای الله د نه خوشالي ته په دنیا کې داسې انداز کې زندگی تیر کې چې الله پاک تا نه رضاوي نو دا استخکل خوې د اخلاق دي. بیا د نه په دنیا کې د الله مخلوق خوشالي د کور خلق تا نه رضاوي بیبي د ک بچی دي ک مور دي ک پلار دي کرونه خويند دي اغوي تا نه خوشالي او تا نه رضاوي بس تا د اغوي سره اخلاق او خوې برابر دي. په معاشره کې مرګري دي دوست دي او هغه تا سره تعلق ساتي او تا نه خوشاله تا نه رضا دي واستا اخلاق برابر دي. ګاون کې ستا ګاونډي تا نه خوشاله دي او ستا نه رضا دي ستا اخلاق برابر دي. کشر مشر د محلي او د کلی د وطن هغه ستا صفت کې او تا نه خوشاله دي او تا نه رضا دي بس تا اخلاق برابر دي. او که یو سړی نه ګاونډي په ور کې ولاړ دي یو انسان نه کور خلق په ور کې ولاړ دي د انسان نه مور او پلار خپه دي د انسان نه بچي خپه دي د انسان نه خزه خپه ده د انسان نه گاونډي خپه دي د انسان نه بل مسلمان خپه دي د انسان نه رشتہ دار خپه دي نو دغه نقصان دي کنه د خوې خصلت او اخلاق هغه نبوي نه دي. الله دې مونږ کې د پیغمبر علیه السلام غوندې خپل اخلاق پیدا کړي. د دوانو جهانو سردار مبارک له الله پاک ډېر خپل اخلاق ورکړو. حضرت انس رضی الله تعالی عنه د پیغمبر علیه السلام خادم دی لس کاله د دوانو د جهانو د سردار مبارک خدمت کړي دي. فرمای په شمایل ترمذی کې حدیث دی وی ما د پیغمبر علیه السلام خدمت کړي دي وی ما ضرب امراه ولا خادما قط وی چتهم د دوانو جهانو سردار مبارک نخپل بیبي وخلیدا او نه خپل خادم والي. اوس ګوره په انسان چې په کور کې وخت یې بیبي سره خامخا خفګان خبر راځي خامخا په کور کې داسې مسله راځي چې د خزي او د خاون په مابین کې هغه مزاج ګډوډ شي او شیز ګډوډ وي خاون له غوسه ورځي خزي له غوسه ورشي بعد وخت کې یا خادم یو نوکر د انسان سره خدمت کوي نوکری ولا کوي نو خامخا د خادم د نوکر نه غلط کار کیږي بیا نیکلا او ماشاءالله غوسه ورځي هغه ته بدم وي غوسه به موته کوي بعد وخت سپیلم دی پورته کی لیکن پیغمبر علیه السلام چتم بیبي نه واخلي ولی لکه نوبت دې ته نه رسیدلې چې پیغمبر علیه السلام بیبي داسې کارو کې چې پیغمبر علیه السلام له غوسه ورشي
یا بیبي او داسي نامناسبه کارو کې پیغمبر علیه السلام پاغي باندې غوسه شینا غوسه چته نه کړي حالانکه د پیغمبر علیه السلام په یو وخت کې په نکاح کې نه بیبيانې پاتې شوې ټولې بیبيانې یو لستی لیکن په یو ټیم کې یو نه بیبيانې په نکاح باندې وي دغه رنګي وینځه وا دغه رنګي خادمان او غلامان او صحابه کرامو به خدمت کو چته چاته غوسه نه کړي چته سوق نه دی وخلې چته چاته کنزل نه دی کړي چته چاله سپېړه خوري لوی خبره ده ستغه خبرم پیغمبر علی السلام چاته نه کړي ولدا د پیغمبر علی السلام اخلاق دي کنه او داسي اخلاق چې کافرانو وکړ او کافرانو دشمنان د پیغمبر علی السلام سره مجلس کې ناس تا وکړه هغه به خدای مسلمانان کړل او د پیغمبر علی السلام او د صحابو د خویو د اخلاقو دومره متاثر شو چې ټول دین به پرې خود او دین ته براغو کو پیغمبر علیہ السلام ته بچا zarar او تکلیف اورسو قسم د پیغمبر علیہ السلام د هغه دشمن نه خپل انتقام هم نه دی غشتي بدلیم ته نه دی غشتي د دوانو جهان سردار مبارک چې حدیبیه صلح وشو او د کافرانو د مکی سره صلح وشو هغه عهد یو بل سره اولی کې چې یو بل ته نقصان نه رسو حمله به نه کو جنگ به نه کو د مدینه منوره کې يهودو اخو د پیغمبر علیہ السلام دشمنانو قسم قسم تکلیفونه پیغمبر علیہ السلام ته رسول دي کله به کافران پس لاړ مکه مکرمه ته موږ د پیسې درکو موږ د سره امداد کو راځه په مدینه منوره باندې حمله وکي او دا پیغمبر با مړ کې او صحابه به ختم کې بد دین به ختم شي العیاذ بالله پیغمبر علیہ السلام مبارک به رسپکه خبره کول غزوه خندق د يهودو په سازش باندې شوی غزوه احد چې د پیغمبر علیہ السلام غاخونه مبارک به شهیدان شوی دي او د پیغمبر علیہ السلام او یا صحابه کرام به شهیدان شوی دي هغه غزوه احد او د احد دا جنگ هم د يهودو په سازش باندې شوی نو چې کله د مکی کافرانو سره صلح وشو نو د دوی هغه دشمنه هغه لار بند شو نو رادل نو یو بل پیغمبر علیہ السلام ته یو بل تکلیف د رسول کوشش وکړ يهوديانو کې یو سړیو لبید ابن عاصم نومي غټ جادوګرو او د دې لونه وی دوا هغه به جادو کو جادوګری وی نو دی يهوديانو دی لبید ابن عاصم له پیسې ورکړي چې پیغمبر علیہ السلام باندې جادو کې او بیا هغه لبید ابن عاصم لاړ هغه لونه ځان سره کېنولې وی یره دی يهوديانو پیسې راکړي دی بلاشي چې په دې پیغمبر باندې سحر او جادو کې چې دی مرشي نو هغه لبید ابن عاصم د لونو سره مرګل شو په پیغمبر علیہ السلام جادو بیا یو غلامو د يهوديو هغه غلام له پیسې ورکړي چې تلارشه او د پیغمبر علیہ السلام کور ته ورشه ماشومو او په څه طریقه باندې د پیغمبر علیہ السلام وخت مبارک او د پیغمبر علیہ السلام د استعمال ګومنز د هغه یو سو غاخره پیدا کړ نو دا الک راغو د پیغمبر علیہ السلام کور ته په څه طریقه باندې د دوانو د جهان د سردار مبارک د سر وخت او پیغمبر علیہ السلام د ګومنز چې کم کې به ګیره مبارک او وخت ګومنزول د هغه یو سو غاخره مات کړ د لرګي ګومنز په خوا او هغه دغه د لبید ابن عاصم لونه یوړه دی لبید او دی لونه یې په هغه کې په پیغمبر علیہ السلام باندې جادو او دومره خطرناک جادو یو کو چې پیغمبر علیہ السلام باندې هغه سحر اثر وکړ دومره شدید اثر وکړ چې پیغمبر علیہ السلام په بد حالو بعضی وخت به یو کار کړو او ایر بوتي موز به وکړ او بیا به ویره ما جوړه موز نه دی کړي یا به موز نو کړي او شک پیراغو یره ما جوړه موز کړي دي روټه به نه وخوړلې ویره ما جوړه خوړلې ده خبره به ایره ده او پیغمبر علیہ السلام به اروخ بیمار او تکلیف کې وو د سر درد به پیو او خبره به ایره ده به حاله بوډر بد حاله بوډر تکلیف کې پیغمبر علیہ السلام دا سحر دومره وګت شو علما لیکي سو کوئی شپږ میاشتې په اثرو سو کوئی 2 میاشتې سو کوئی سلوي خورا دیو مفسرین مختلف تطبیقی محدثین وی لګ اثر شپږ میاشتې او بیا نورم زیات شو اخیره 2 میاشتې کې نورم زیاتو بیا سلوي خورا د کې اخره کې بیا د غینم سخت شو نو پیغمبر علیہ السلام یو ورځ راغو د عائشہ بی کور او التپا د عائشہ بی په کور کې بار سم لاسته د ځان باندې صادر واچو د شو خوب ورغی په دې خوب کې پیغمبر علیہ السلام خوب ویني او خوب ولید او ناګهان را پاسې د عائشہ صدیقه ته وی عائشہ راشه کنه ما ته الله رب العالمین د خپل مرض علاج خود وی څنګه حضرت ویره ادوما او په خوب کې دو انسانانو په شکل باندې دو فرشتي راغلي یو جبرئیل علیہ السلام او بل میکائیل علیہ السلام یو می سر ته ودری جبرئیل علیہ السلام او بل میکائیل علیہ السلام مخپوته ولاړ دی
د خپو دا پرشتہ د سر والا دی پرشتې نه تپوس کوي چې په دې سړي باندې څه چل شوی دی دا دی ولې بدحاله پروت دی نو هغه ورته وایي چې انه مطبوب په د باندې سحر شوی دی جادو پې شوی دی وی بیا ورته د خپو دا پرشتہ وایي چې دا جادو پې چا کړی دی نو د سر ته چې کومه پرشتہ ولاړه ده وی هغې ورته وی چې لبید ابن عاصم او د هغه دوه لوڼو پې جادو کړی دی وی بیا د خپو دې پرشتې ته تپوس وکړو چې دا جادوی په څه کې کړی دی نو د سر والا پرشتې ولا جواب ورکړ چې په ویښتو کې او د ګومنز په غاښونو کې او په مومو کې کړی دی او په هغې کې د ستنې منډلې دي وی بیا د خپې د پرشتې تپوس کو د سر والا نه چې دی په کوم ځای کې خښ کړی دی نو یې سر والا پرشتې ورته ووی چې په مدینه منوره کې یو کوی دی بئر زیاروان یا زروان په هغې کوی کې لاندې د دوو تیږو په منځ کې دا جادو او دا سحر بند پروت دی بیا دې دا پرشتہ تپوس کی دا خپو والا چې دا دې سحر علاج بسوي دم بسوي طریقه بسوي نو هغه سر والا پرشتہ ورته وایي د اخیری دو سورتونه معوذتين سوره فلق او سوره الناس قل اعوذ برب الفلق او اعوذ برب الناس چې دا دو سورتونه د هغه علاج دي کدا چارو وستو دې په دم کو نو دا انسان بخشي پیغمبر علیہ السلام راوښ د پیغمبر علیہ السلام بلکې د هر پیغمبر خوب وردا وحیدا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمای وی خوب کې انسان ته خوب ویني دا د پرشتي بعد وخت کې سری او بعد وخت کې شیطانی لیکن شیطان پیغمبر ته په خوب کې نشی راتلی نو د پیغمبر خوب دا وحی وی خدای پاک وته په خوب کې وحی وکړه چې تا باندې جادو شوی دی سحر شوی ځکه بیماری او دغه سحر علاج دا دو سورتونه دي دا دو سورتونه وایا الله بدل صحت در کې خدای پاک په دې جوړ کی نو پیغمبر سلام د خوب نه را پاسه او صحابه کرامو ته وی راځي او زما ته خدای پاک علاج خود په خوب کې په بیر زیاروان کې ما باندې د جادوګر سحر کړل دي ا سحر روباس او غ جادو روباس نو صحابه کرام وسره شو هغه کوي پیغمبر علیہ السلام لاړ او بیا یو دو صحابه کرام هغه کوي ته ورکوس کړل او چې کوي ته ورکوس شو هغه لاندې کوي کې لاندې دوه ګټه پرتی وي تیږي یو تیږي او چته کړه د هغه د لاندې داسې غونډس کې جوړ کړو د قجوري په دې اونه کې د قجوره د غونچک چې داس یو جال غوندوي په هغه په توشوي د قجوري پکې دن نه هغه د قجورو د غونچک هغه جالو هغه بن کړو او پای کې دن نه د سحر پروت هغه روش پیغمبر علیہ السلام ته مخ ته کې خود هغه جال کولو کو دن د مومونه د پیغمبر علیہ السلام په شکل داس یو دغه جوړ کړو یو بوت غوندې جوړ کړو او د پیغمبر علیہ السلام دا وختي راغشتو دیله غټي ور کړې وي او بیا د ګومن زدا غاخونه پکې ور کړو دې په دې کې خخ کړو د دوالو جهانو سردار مبارک دا کولو کو مخامخ وسره لاس کې ای هغه د پیغمبر علیہ السلام وختول یو لز غټي ور کړې اتفاقا د دې دوالو سورتونو آیتونه یولستی قل اعوذ برب الفلق دا دوالو جهانو سردار مبارک دا دوالو سورتونه شروع کړل دا الله پاک نظام دی د الله قدرت ته وختله چې غټه ورکه غټه څوک نشي کولاولی د وخته غټه کم ځای کولاوي اجي کولاوي وخته بخا مخاشليږي ماتيږي وا لیکن د دوالو جهانو سردار مبارک چې قل اعوذ برب الفلق یو آیت وی یو غټه په خپل باندې کولاو شو چې دویم آیت وی هغه دویمه غټه کولاو شو چې دریمه وی هغه دریمه کولاو شو یولس آیتونه دي چې یولس آیتونه ختم کړي یولس وانه غټه کولاو شو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې کور ترا او عائشہ صدیقہ ته فرمایي په مسلم شریف کې دا وګړه واقعیا ده وی عائشہ چې دا غټه کولو شو دا وخت کولو شو دا وجود می پرانیسته شو دا شوم لکه چې انسان د پرسو باندې کلک تړلی وي او بیا دا راسه کولو کې د انسان دا وجود کولو شو دا اړې پراقږي د قرنګ می دا وجود کولو شو هغه ټول تکلیف نه خدای پاک ختم کړ هغه خدای پاک هغه سحر هغه تکلیف د پیغمبر علیہ السلام نه لګ او دومره خطرناک سحر یې کړو دا دوانو جهانو سردار مبارک عائشہ صدیقہ ته وی عائشہ کاغه کوي هغه بده کتلې وی دومره مضبوط سحر یې کړو چې د کوي هغه د اوبو رنگ د نکریزو د اوبو په شانته شوی دی پاغه بو یې مسر کړو هغه سحر او وی بیا د هغه کوي په خوا چې کم باغ ولاړو د قجرو وی دا قجرو تنیم داسې راتو شوی وی رؤوسهم کرؤوس الشیاطین لکه د شیطان د سر په شانته قجرو باندې سحر اثر کړو دومره خطرناک سحر دی يهوديانو د دوالو جهانو سردار مبارک باندې کړو چې سحر یې رويستو ختم شو پیغمبر علیہ السلام خوشاله دي طبيعت یې برابر شو نو عائشہ صدیقہ وته فرمایل وی دا الله رسوله تا ته خدای په خپل دشمنانو خل لبید او د اغلونو د باندې سحر کړی دی تکلیف را رسول دی
الله پاک دا هغه تکلیف لري که خدای پاک تا خپل دشمنانو مخول نو دا لبید رونیسا او دا لړم رونیسا او قتل کا سزا ولا ورکا وی درد وتا ته ول تکلیف رسو په خلکو باندې ول سحر کوي سحر غوډه ظلم دی رسول الله صلی الله علیه وسلم لا الله خلق خو اخلاق ورکړو ګور لبید لوی دشمنو د لبید غلوړې لوی دشمنان دي يهوديان لوی دشمنو سحر پکو لیکن پیغمبر علیه السلام دا غین انتقام نه اخلي عائشہ صدیقہ ته وی اے عائشہ ما ته ټیک تغییر باندې سحر کړو تکلیف راته ورسو هغه تکلیف الله رب العالمین ما نه لری ک زول غویل سزا ورکم بس ما د خدای د پاره معاف کړل دومره خپل اخلاق الله پیغمبر علیه السلام لور کړو چې دشمن به وته هر قسمه تکلیف ورسو پیغمبر علیه السلام به هغه نه د ذات مطابق هغه نه چته انتقام نه دی غشت لیکن نن سبا کو چا واره سوک سحر وکي او چا دومره تکلیف ورسي او هغه ساحر وته معلوم شي چې واقعي ساحر را باندې دا سحر کړی دی خلک په هغه ته څومره ضرر رسي کنه رسي دشمنی وسر کوي کنه کوي هغه پسې لاړ شي ګیله پریاد کی وته دشمنی وسرو کی ګوره تمه باندې جادو کړي تمه باندې سحر کړي دي تمه ته نقصان رسول دي لیکن د دوانو جهان سردار مبارک هغه لبید او هغه د لبید هغه ور دواړه ما کړی ایسي وته ونوي ګیله قدرې مون کړه دومره روم نه غوستل نه په صحابیو لګو ګیله پریاد مته لګو جلګه تمه باندې ولې سحر کو تمه ته ولې تکلیف رسو دي ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خپل اخلاق وي الله رب العالمین دې مونږ د پیغمبر علیه السلام د قرنګي خو پیدا کړي مکه مکرمه کې ام جمیل یو خزوا تاسو دا واقعیا ډېر وړي دي هغه خزوا ګرځیدا او د مکه مکرمه په غرونو کې او دغه کیکر د اونونه به غني او دا کانی دا به راغونډول او چې غنه به راوړي په صادر کې نو د پیغمبر علی السلام د کوسی مخ او د کوسم د ور مخ ته به غنه واچول چیرې د پیغمبر علی السلام د کور روزي او په دې کوسه کې ګرځي نو په دې خپو کې به غنه لاړ شي د ارچا د دشمنی یو خپل هدینو د غیبه دغه زور رسید غنه به راوړي پیغمبر علی السلام ته به لار کې چولې لیکن پیغمبر علی السلام چته هغه ته سنو ویلي یو ورځ دوه ورځې په کوسه کې چاغنه نه وی چولې دو درې ورځې تیر شوي نو تاسو کوي وی هغه خزه براتله او ماته به دې کوسه کې غنی چولې دوی درې ورځ د خزنین منه غنښتا کوسه پاکي چا وته وی حضرت هغه خو ته تکلیف رسي خدای پاک را نیولې د بیمار د کټ کې پرته ده بیمار شوی د سلورمه 15 ورځ ده د پاسې دونه ده نو دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او بکر صدیق صاحب سره شو د هغه ام جمیل کور تلار او دا ام جمیل په کور کې پرته ده تاریخ لیکي او لور وسر ناسته د هغه سره خبرې کوي پیغمبر علیه السلام دروازه وټکوله داس ټک 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 نو د مور دی ام جمیل دی لور ته وی ته ورشه وګوره بار سوق دروازه ډبیږي نو دا لوري رااله چې دروازه کوله وکړه په دروازه کې د دوالو جهان سردار مبارک د خپل صحابه سره ولاړ دي په منډه د لور رااله د مور ته وی ام جمیل ته موري هغه سړی چې ته د پلار کې غنی اچي او پلار کې وته کانی اچي او پلار کې وته ټیکری غوړدي چې هغه خوښ شي نن هغه راغلی زمون ورکه ولاړ دی مرګري وسره دی سره انتقام اخلي ام جمیل وتوي یاره دا سړی د انتقام والا نه دی ته ورشه وتوي سفر راغلی څه چل شوی چې دا لوري وراله ته پوسټ کوي وی څنګه راغلی وی مور ته دی وایا چې دا دویمه درېمه ورځ د خبر شوی مته بیماره نو زستا ته پوسو بیمار پرسه راغلی ګوره داسې خپل خو پیغمبر علیه السلام الله ور کړی چې یو خزه ول تکلیف رسي zarar ورته رسي په کوڅه کې په لار کې وته غنی اچي دا پیغمبر علیه السلام ته تکلیف ورسي د دوانو جهان سردار مبارک چې خزه بیمار شو کو ته پوسله ورزي بیمار فرسه ورزي دته وی اخلاق نبوي الله پاک زمونږ کې داسې خو پیدا کی نن سبا مونږه دشمن خو پرې دا دوست سره خلق دوکي کوي دوستانو سره خلق دروغ وای هغه سره خلق مور او پلار ته خلق تکلیف رسي مور او پلار خلکو نه پور کې ولاړ دي د خلکو نه بچي پور کې ولاړ دي د خلکو نه رونه خويند پور کې ولاړ دي په کور کې گاونډي د خلکو نه په تکلیف کې ولاړ دي او خلکو نه د عزت مند خپل اخلاق برابر اول زه او بیا تاسو په خو اخلاق انسان په دنیا کې مخخ کاری په معاشره کې مخلق خیا دی یره دا پلان کې ډیر خپل خوې دی یره ډیر خسړې دی یره ډیر خپل انسان دی کنه چې ملاو شم سمره خبرې کوي سمره خ طریقې سره ملاويږي نو په معاشره کې مخلق هغه انسان خیا دی چې د چا خوې او اخلاق سمي او چې چا خوې او اخلاق خراب نو په معاشره کې مخلق په بدو باندې دی خلق په دنیا کې مخلق هغه پس بدوي
گاونډي ور پسې بد وي، مسلمان ورور ور پسې بد وي، پلار او مور هغه پسې بد وي، بچي هغه پسې بد وي. او په آخرت کې هم دا انسان د الله په ګرب کې وي چې ښه اخلاق وي، په آخرت کې هم الله پاک د ناراضه وي. ځکه د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. صحیح مسلمان هغه چې دنیا کې دنه مسلمان په آرام او په سکون کې دی، مسلمان ته ضرر او تکلیف نه رسي، دا مسلمان الله ته خوښ او دا صحیح مسلمان دی. نو چې په دنیا کې انسان ښه اخلاق اختیار کی او ښه خوی اختیار کی، نو آخرت کې به الله رضا وي. دی صحیح مسلمان دی الله بوله جنت ورکوي، او کو خوی بد استعمال کړو آخرت کې به الله خپوي، الله بوله سزا ورکوي. د خلکو ته ضرر رسول په لاس باندې په جبه باندې هغه انتقام به الله دله ورکوي، هغه سزا به الله پاک دله ورکوي. نو الله پاک دې مونږ کې د پیغمبر علیه السلام غوندې اخلاق پیدا کړي چې موږ سره څوک کینی دا موږ نه متاثر شي، موږ سره کینی او پاسي چې خوشاله وي چې را د پلان کې خو ډېر ښکلي خوی دي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام د یو قبیلې سردار سمامه نومې په لاره باندې روانو، صحابه کرام ونیو کافر دي، د پیغمبر علیه السلام دشمن دي. نو مدینه منورې ته راو د دوانو جهانو سردار مبارک نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام او فرمایل وی مدینه منورې مسجد نبوي کې د استن پورې وتړي. نو په مسجد نبوي کې پستن پورې د سمامه وتړو، لوی سردار دی د یمن د قوم د لوی قبیله. پیغمبر علیه الصلاة والسلام کو غوښتو نو کافر وجلم شو، که غوښتو نو هغه قوم ته ولا سوال جواب کولو چې پیسې راولېږي. دغه دشمن دي، دشمن سره خو تار څه کولیش، لیکن د دوانو جهانو سردار مبارک وی راشه په مسجد نبوي کې یو د درې ورځې اوساتم، زموږ مجلس په ګوري، زموږ عبادت په ګوري، صحابه کرام سره خبره اترې وکي، ان شاء الله خدای به مسلمان کی. نو په مسجد نبوي کې صحابه ته وی د پیدر پورې وتړي، نو د لاسونو نه پاغه پیدر پورې وتړو. یو رسته رشوا سبا سحر چې پیغمبر علیه السلام د کور نه وروته ده د دې سمامه خواله ورغی. سمامه ته وی څه خیال لري، څه ارادي دي، اسلام وروړي او کنه وروړي، څه اراده ده. نو هغه سمامه پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته فرمایي وی دا چې چل چې د ما پړ کې یو څو خبرې دي، یا خو مې مړکا کمر دې کړم نو تا د پاره یو لوی نوم دی، خلق په وی چې د محمد د پیغمبر سلام دې میواغش چې د سمامه قتل کو. سمامه یو لوی سردار دی، لوی نوم به وګټي، لکه چې خلق یو پالوال سړی مړ کې نو خلق وی دا لوی بدمعش دی. نو چې د ما مړ کې نو خلق په وی چې ګوره کنه محمد صلی الله علیه وسلم ډیر مضبوط سړی دی، د سمامه غوندې لوی سردار او دومره د قبیلې لوی سړی یې مړ کو. نو یو لوی نوم به وګټي، او کو وجنه مینا او پیسې غواړي نو ما پرېږده زه قوم ته سوال جواب وکم چې څومره پیسې دې پکار یا غنه پیسې برولېږي هم به ګټه وکي، دغه پیسې هم د دنیا ګټه ده، ما به بری کې په مرګ مې سکے. او کو دادیم نی خوخه پیسې نه له وجنه میمنا اسمه خوشی کا یو لوی نوم به وګټي، خلک پوي ګوره دومره سخی انسان دی، دومره صابر انسان دی چې دشمن په ګوتو ورغو به هم خوشی کا. پیغمبر علیه الصلاة والسلام وته ایس اونوي دا خبره د سمامه وریدي او چپ لار خپل منځو کو. یو ورځ 13 شو سبب بیا په دوی مرز پیغمبر علیه السلام راغو، دغه سمامه د پیدل پورې تړلې دي، په دوی مرز د دوانو جهانو سردار مبارک وته ودرېد. بیا وته وی سمامه د لسه حالت دي، څه پوزیشن کې اسلام قبله کنه قبله. سمامه هغه درې جوابونه بیا ورکل، وی سیبه ک وجنه می نه مړ مې کيولې نوم به وګټي چې دغه یو لوی سردار مړ او کو مال دی پکای نو پریمه دا خاندان ته قوم ته سوال جواب وکم، لوی مال او پیسې دولت پر وروړي، ام مالداری د پیسې به وګټي. او کو خو خدي خوشی مې کا بیا هم خلک وای چې یره دومره ښه انسان او دشمن ولا ګوتره ورغه بیا هم خوشی کو. نو بیا هم د خلک صفت کوي. پیغمبر علیه السلام په دوی مرز څه جواب ورنک، درې مرز شه په درې مرز پیغمبر علیه السلام بیا ورغه دي سمامه پیلر پورې تړلې دي. بیا وته وی سمامه څه حالت دي، دغه څه حالت دي. سمامه ولا بیا د غدري جوابونه ورکول، چې د غدري جواب یې ورکل. درې ورځې مسجد نبوي کې تیر کړې، صحابه ته دوانو جهانو سردار مبارک حکم وکړ وی سمامه دا پړې پرانیزه پرې دې خوشی کې بس معاف کو، پړې پرانیزه سمامه خوشی کو. سمامه د مسجد نبوي نه بار وته، چې بار وته د خواته باغ او د حضرت طلحه سب هغه باغ ته لاړ وای کیو کیو په هغه باندې غسل کو ویلمبل او واپس راغی او د دوانو جهانو سردار مبارک مصلی باندې داسې ناشتي او مخامخ کې ناس. رسول الله مبارک دي سمامه ول رالی وی دا الله رسوله لاس را دی خو کریمه را تخایا چې اسلام وروړم او ستا په لاس باندې مسلمان شم. پیغمبر علیه الصلاة والسلام د الله سور ک بیعت کو خدای پاک مسلمان ک.
سمامه رسول الله مبارک تپوس کوي وی ولې دا 2 ورځې مخکې دی ولې اسلام نه قبلو او پرون دی ولې نه قبلو ما چې نو تپوس کو ولې نه قبلو هغه سمامه وته وی حضرت وی ما چې تاسو دا ژوندۍ وکتا صحابو دا جن وکت تاسو دا خبرې مې وریدې او د صحابو دا یو بل سره ناسته پاسته او د اخلاق مې وکتېدل زه ډیر زیات متاثر شوم ماړه کې فیصله وکړه که یاره جمدې پاتې شوم نو دا دین به قبلوم لکه دا دین صحیح دین دی سچ دین دی دا پیغمبر صحیح پیغمبر دی دغه خدا معاشره باندې دومره خاص اثر کړی دی د صحابه دومره خپل ژوندۍ ده صحابه خو ډېر خپل ژوندۍ و یو بل سره نو زه ډېر متاثر شوم خو په دغه زنجیر کې او پات کړو کې به اسلام نه راوړو ځکه بیا به خلکو دا پراپګاندا کوله چې سمامه د مرګ او یری د اسلام قبول کو ما وی پرېږدا ته ما اسم ما دستا خوې او اخلاق معلوم شوی چې د دشمن نه انتقام نه ما به پرېږدي خوشی کې به مې یو ورځ بری کې به مې مجھے کله مې بری کې خوشی مې کې نو په خپل لو راشم بغیر د اتکړو بغیر د رسول او تا باندې ایمان راوړم چې بیا څوک دا ونه وای چې سمامه د مرګ نه یریدو اسلام قبول کو پیغمبر علیه السلام او صحابه داسې اخلاق ځان کې پیدا کړو چې دشمن به وسره یو ورځ 2 ورځې تیر کړ په مجلس کې هغه خپل دین پر خو د پیغمبر سلام دین ته وراغو نن سبا مسلمان ته وګورو توبه خدای توبه مسلمان اخلاق او د مسلمان معاشره او د مسلمان کاروبار او تعلق دی حد ته رسیدلی دی چې کافر د مسلمان نه متنفر دی کافر دی راوس او مسلمان معاشره کې پرې خود قسم په خدای دا کوم دوکا کوم غلا کوم ډاکا کوم دروغ او کوم منافقت چې مسلمان معاشره کې پروت دی او کوم غلا چې مسلمان کوي او کوم دوکا مسلمان کوي او کوم دروغ او بیمانی مسلمان کوي یقیني ته کافر من حیث کافر خو کافر دی خدای الله دا په جهنم زیدي او د دنیا هم غرق د اخر هم غرق دی لیکن د دنیا په اعتبار کړه دوی هغه اخلاق ته قتل او د دنیا په اعتبار د کافر معاشرت ته قتل نو په اعتبار د دنیا سره د اخرت په اعتبار سره نه ویم د دنیا په اعتبار د کافر معاشره د مسلمان د معاشره نه ډیره خده کافرانو په علاقه کې امن دي د مسلمان په علاقه کې امن نشته کافر په علاقه کې غلا نشته د مسلمان په علاقه کې غلا ده کافر ورشه وطن ته ورشه د کافر د کور مخه ته گاډي ولاړ سو کوله ګوتیم نوړي ته خو د کور مخه ته بار چلو کې پرې دا په موټر سایکل باندې کور ته بوزي گاډي خولي خبره ده کافر ورشه روپې غلا پکې نشته دوکه پکې نشته کشي د باندې خرسي سی بد باندې خرسي که مسلمان لور لخه پکې ګو بنا که مساله د پې ګډون دي که چي د پې ګډون دي که نور سودا د که چانه د کلوبیا تل لسټس مروته دا غړي په هکې دا مټرو چړنو دا پلان کې هر یو شي کې دوکه شروع ده هر یو شي کې بیمانی شروع ده که مولا دی کو طالب دی کو امیر دی کو خان دی که نواب دی ارسل دی کې مبتلا دی خدای دې معافي وکړي نه مسلمان دی حد ته رسیدلی او د صحابه کرامو زندگی څنګه وا چې کافر به متاثر کېده نن سبا مسلمان چې کافر معاشري ته وګوري قسم دې د دنیا په اعتبار مسلمان د کافر د معاشري نه متاثر کیږي کافر به د موت نه متاثر نشي که صحیح ایماندار مسلمان د معاشره کې کینه قسم دې هغه سوچ کې چې د پیغمبر اسلام زندگی ته وګوري زموږ د معاملات ته وګوري انسان به حیران شي دا څنګه مسلمانی ده د کوم وخت د کوم وخت خلکو تر ورسېدو چې په هر یو شي کې دوکه روانه ده په هر یو شي کې بد اخلاقی ده اما عزتمند موږ د پیغمبر علی السلام غوندي پیغمبر موږ له خدای پاک را کړی د پیغمبر علی السلام د امت غوندي خپل امت خدای موږ را کړی دی د قران غوندي عظیم کتاب الله موږ را کړی دی او څومره لوی مناقب او څومره لوی شان الله موږ را کړی دی لیکن موږ هغه شریعت د پیغمبر علی السلام سیرت د پیغمبر علی السلام سنت او د پیغمبر علی السلام اشاره د غرست غردول پای باندې عمل نه نو من حیث المسلمان چې موږ مسلمانان یو د دې حیثیت نه چې موږ پیغمبر اسلام خپل پیغمبر منو نو موږ بل پیغمبر اسلام په سنت باندې ژوندۍ تیرو الله دې موږ د پیغمبر اسلام باندې اخلاق د پیغمبر اسلام او د عادت او هغه باندې ژوندۍ او معاشرت راولي الله زموږ خو خصلت ټول اخلاق د پیغمبر اسلام د اخلاق برابر خج د عربات کې د نبی او د عتیق صاحب دی ترور وفات شوی د الله دی مغفرت نصیب کی نذیر کا کاروار قاسم جان ریور 13 جمعه وفات شو منګه جنازم کړو دعا مو تکړه بیا ته دعا کوي چې الله مغفرت نصیب کی بعد مرګري بیماران دي حاجتونه دعاګانې غوښتي دي ماتم ساری مرګري په خوونه رنګو کو ویراته جمع کې دعا کا حاجت ته نور چا دعاګانو درخواست کړي الله تعالی معلوم دي اچھا بیماران دي په کورونو کې پسپاتاونو کې الله ټول شفای کامله عاجله ورکړي
او کوم مردگان چې موږ نمونه واغېستل وفات دي یا نور څوک وفات دي زموږ ستاسو مشران الله یې د ټولو مغفرت نصیب کړي د قبر او د آخرت دا زندګي دی الله د راحت وګرځوي وارثانو له دی الله صبر ورکړي او چې چا څه حاجتونه دي موږ ته ویلي دي یا نه دي ویلي چا پړه کې دی مجلس کې الله د ټولو حاجتونه د خپل خزانې نه پوره کړي الله زموږ نه رضا شي الله زموږ زندګي د سنتو برابر کړي زموږ خوی اخلاق د پیغمبر علیه السلام د اخلاقو برابر کړي زموږ ناسته پاسته د پیغمبر علیه السلام د طریقو برابر کړي الله زموږ نه رضا شي د آفات او بلیات او غمونو مشکلات او آفات د آخرت او د دنیا دواړو نه مو ساتي د غمونو پریشانونو نه مو ساتي آخرت ګټه مرا کوي او دنیا ګټه مرا کوي اخر خاتمه الله زموږ په ایمان کې اخر وخت کې دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله